السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. زه ګرانو دوستانو بیا هم ستاسو دوست ستاسو ملګری لطیف مهربان یم، په دې امید چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وئ. دوستانو نن زه تاسو ته د یوټیوب د اپډیټ باره کې چې کوم اپډیټ پرېکړه هغوی کړې هغې باره کې غواړم تاسو خبر کړم. خو له هر څه مخکې ګرانو دوستانو له تاسو یوه هیله کوم چې هغه دا دی چې زما فیسبوک پیج لایک کړئ، تر څو زه چې هر ویډیو اپلوډوم له هغه نه تاسو په وخت سره خبر وئ او له دې سره یو بل ښېګڼه که له ما سره وکړئ هغه دا دی چې د ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زه چې هر نوې ویډیو اپلوډوم د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي او تاسو د ما د نوې ویډیوګانو نه او نوې ویب سایټونه زه تاسو ته معرفي کوم، تاسو هغه نه باخبر اوسئ او مستفید شئ او ګټه ترې واخلئ. صحیح دی؟ ښه ګرانو دوستانو، راځو دې ته چې د یوټیوب نوی اپډیټ څه دی. ګرانو دوستانو، یوټیوب څه موده مخکې نوی اپډیټ خپور کړی و په خپل سایټ کې. ویلي و چې هغه کسان چې د هغوی مانیټایزیشن څنګه چې تاسو مخکې ما دا ویلي و چې واچ هاور یې 4000 ساعتو ته رسېدلي وي او ورسره 1000 سبسکرایبرونه پورته شوي وي د هغوی سبسکرایبر، نو هغه چینل به دوی د جولای تر 10 پورې مانیټایزیشن ورته آن کړي. تاسو ګورئ دغه سټیټس دلته د مانیټایزیشن د آن سټیټس دی، دا به تاسو ته آن کېږي. تاسو ګورئ د ما 4000 ساعت او 1000 سبسکرایبر نه دي پوره شوي، د دې لپاره د ما نه دی آن شوی. صحیح دی؟ نو یوټیوب پرېکړه کړې چې د جولای تر 10 تر 15 تر دغه وخته پورې تقریبا د 90 الی 95% چینل مانیټایزیشن به آن کوي. خو دلته دوستانو یوه خبره ضروري ده، زه باید یاد کړم. یوټیوب ویلي چې هغه چینلو کوم چینل چې کمیونټي سټرایک او یا هم کاپی رایټ سټرایک لري نو هغوی ته به مانیټایزیشن نه آن کېږي تر څو د کمیونټي سټرایک د تاسو ګورئ کمیونټي سټرایک او دا هم څه شو کاپی رایټ سټرایک تر څو د دې وخت نه وي مکمل شوي تر هغه پورې به هغه چینلو ته مانیټایزیشن نه آن کېږي. نو دوستانو که د چا 4000 ساعت واچ ټایم او یا هم ورسره البته ورسره 4000 واچ ټایم سره ساعت واچ ټایم سره 1000 سبسکرایبر پوره شوی وي نو د هغوی مانیټایزیشن آن کېږي. تاسو بیا حوصله کېږئ مه، ولی ډېر ملګري ما ته میسیجونه کوي راته وایي چې زمونږ دا ساعتونه پوره شوي دي 4000 ساعته او 1000 سبسکرایبر هم پوره شوی اما مانیټایزیشن راته نه دی آن شوی. نو تاسو صبر وکړئ د جولای تر 10 پورې که چیرې تاسو چینل کمیونټي سټرایک او یا هم کاپی رایټ سټرایک نه لري نو تاسو ته به دا آن شي او هغه نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې له خپل یوټیوب چینل سره پیسې لاسته راوړئ او ګټه ترې پورته کړئ. صحیح دی؟ نو بیا هم کوم دوستانو چې نه دي آن شوي یا هغه واچ ټایم یې نه دی پوره شوی، لکه ګوره اول د ما خپله د ما نه دي واچ ټایم پوره شوي، نو کوشش وکړئ زحمت وباسئ، حتما یو ورځ نه یو ورځ پوره کېږي دا. صحیح دی؟ نو دوستانو انشاءالله چې تاسو ما دغه نوې ویډیو نه ګټه واخلئ او ویډیو مې لایک کړئ، چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو زه هم خپل هغه کوم معین هدف چې دی هغه ته ورسېږم. صحیح دی؟ نو په دې هیله چې تاسو ټول مشکل حل شي او ټول هغه 4000 ساعت ته ورسېږئ سره د 1000 سبسکرایبرو. نو دوستانو تاسو آخر کې بیا یوه غوښتنه تاسو نه لرم چې د ما چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بله هیله چې د ما یوټیوب بخښنې سره فیسبوک صفحه هم لایک کړئ. نو دوستانو اوس تاسو ټول زه په خدای سپارم، خدای مو ژوندي لره، تر بیا چې زه راځم تاسو ته ښه وخت ښه چاره.